سورة الممتحنة دیتا پا دی الممتحنة ویزی که چی دی که آیت و امتحان راغلے کمی زنانه چی وی هجرتو کی دا مکی نوراشی مدینی تا نو دا دوی دا ایمانونو با امتحان علی ذکر دیتا الممتحنة وی دیتا سورة الامتحان وی الامتحان او دیتا سورة المودة هم وی سورة المودة دیکی دورو کوگانی دی دیار لس آیتونی او دا مدنی دی مصحف کی شپیتا نمبر دی او باعتبار دا نزول یو نوی نمبر دی 91 مقصد واضح دی دا مؤمنانو زرون پاکول دا دین دا دشمنانو سره دا دوستینا الولا والبرا زی بزیده مسئله بیان شوی دا چی دا اللہ دا پار دوستی دا اللہ دا پار دشمنی دا دا ایمان مضبوطه کڑی دا سنگ چی حدیث کی را گئی دی او موضوعات تا صورت دا خبر بکی دیر بتفصیل سر بیان شوی دا چی دا کافرانو سر محبت ندے روا دوستی ہاں دا بازو سر بکی خیگڑا کولی شی خ کولی شی دا غوی تذکیره بکی دا او دا شان کمی زنانه چی هجرتو کی راشی دا غوی امتحان اغستا زنانه که بیعت کی نو بکمو خبرو با سر بیعت کی دا بکی ذکر شیوی تھی خواه اول دینا چیز دا صورت شروع کم شان نزول کی دی و قصه ذکر کی دا اولنی آیتون چی دی صورت اولنی آیتون دی صورت دا دی قصه سر تعلق ساتی وغا واقع دا حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ سورة التوبہ کم کسی منگ دیتا اشارہ کرو یا سورة الانفال کی حاطب رضی اللہ عنہ بدری صحابی دے بدری او دے مہاجرینو کی دے ہاں خود دے قریشو کی نو مکہ کی اسیدو قریشو کی نو دا قریشو سرے ملگرتی آوا ناغوی والامن و امان ورکڑا اسر اسیدو دا ہجرتو کو راگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کل ارادو کڑا چی دا مکی پا مشرکانو حملو کی ورستو دینی چاقوی صلح دا حدیبیه چی کمشی واغی ماتا کڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اراده کڑی و اگوخته دا چی زمانگ دا حال دا مکی والو نا پت پاتیش یعنی منگ با چانک حملہ کو او اللہ نیم دا سوالو کو نو یو زنانا چی بازو تاریخون ورد آگینم سارا ذکر کئی دا مدینی تر آگلی وا بیتل مکی تا نو حاطب رضی اللہ عنہ دیلا یو خط ورکو باقی خط کیو تا دالی کلیو چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و دا مسلمانانو اراده دا چی عملو کی دا دا اجتحادو وی زڑکی سا دا بیورستو وی چی کل گیر شو چی زما خدا سوچو چی اللہ اسم دا پیغمبر مرسته کی او دا دی مومنانو بمرسته کی وما دا کار صرف دی دا پارو کو چی التا زما غبچیو سی او نور خپلوان دی چی دا قریش دا غوی خیال ساتی دا دا اجتحادو و بخفل اجتحاد کی خطا شیو نو دیوی چی یا رسول اللہ ما گوری دا کفر پا نیت دا کار ندے کرے نا پا دی چیز پا کافرانو مینیم یا کفر کی میں رغبت تے نا نا یا رسول اللہ علیہ وسلم بس دا کار نمشو اللہ رب العزت رسول اللہ علیہ وسلم لخبر ورکو نو آگا پا دی زنانا پسی علی او زبیر او مقداد رضی اللہ عنہم دا دریونا ولی گل ویدی سیو زنانا داو رو دا تخاخ علاقی سر بتاوست ملوش علاقی سر او خط تیر روڑی او یا خط رو نو بعض صحابه کرامو عمر بن خطاب بکیمو یا رسول اللہ منگ اجازت را که منگ با حاتب نصرو دے منافق شوی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بدر کی شرک شوی دے دا داغه وغمو یا رسول اللہ تعدی مکوی مانا غلطی شوی غلطی خبلو منه دا خو پا دی کافر شوی نده زکی چی آگه دا کار دا دی دا پار نده کڑی چی کفر کی رغبت لرو
یا د کافرانو سره مرسته هغه سوچ خپل چې کېدی نشي چې الله دې خپل پیغمبر پرېږدي نو الله خو به مرسته کوي نو چې که الله یې مرسته کوي که زه قریشو له خبر ورکم او که ورنکم هغه فرق نه کوي الله رب العزت به د آیتونه راولېږل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء منی سی دشمن زما و دشمن ستاسو دوستان تلقون الیهم بالموده غرزوی تاسو اغوی ته د دوستی خبری وقد کفروا بما جاءکم من الحق حالانکه اغوی کفر کړی دی په هغه څه چې راغلی دی تاسو ته د حق نه دې چې اوس الله د مؤمنانو کې غیرت راوچتوي چې څنګه به دوی سره دوستي کوي دویمه یخرجون الرسول و ایاکم وباسي دوی رسول او تاسو ان تؤمنوا بالله ربکم په دې چې تاسو ایمان لرئ په الله باندې چې رب دی ستاسو یعنی دشمنی سسی په دې کې نو تاسو هم د مکې نه شړلی پیغمبر هم شړلی دی ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی کچرته تاسو راوتلی د پاره د جهاد کولو په لاره زما کې وابتغاء مرضاتی او د پاره د لټولو د رضا زما او بیا که خبره شو که سیب ترجمو کی تاسو پی نه پوهیږي مطلب دا شو ګوره دې تعلق د څه سره دی دا ان کنتم خرجتم لا تتخذوا عدوی وعدوکم یعنی مطلب دا شو منی سی دوستان هغه کافران چې هغه زما دشمنان دي او ستاسو دشمنان دي که چېرته تاسو رښتینی جهاد له راوتي او زما رضا لټوئ نو بیا به د هغوی سره دوستیانې نه کوو تسرون الیهم بالموده پټه لیږئ تاسو هغوی ته دوستي یعنی پټ ورته پیغامات لیږئ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم او زه ښه پوهېږم په هغه څه چې تاسو یې پټوئ او په هغه چې تاسو یې ښکاره کوئ ومن یفعله منکم او چا چې وکړو دا کار ستاسو نه فقد ضل سواء السبیل نو یقینا ګمراه شو د نیغې لارې نه ان یثقفوکم که چېرته ومومي دوی تاسو الله اوس وایي څنګه به تاسو دوی ته پیغام د مینې لیږئ او څنګه به دوستي کوئ د دې کافرانو سره او حال د هغوی دا دی ان یثقفوکم که چېرته ومومي دوی تاسو یکونو لکم اعداء نو کېږي به دوی ستاسو دشمنان هر ځای کې که وموندئ که نه نو دشمنی به در سره کوي ویبسطو الیکم او راوږدئ تاسو ته ایدیهم لاسونه خپل والسنتهم او جبې خپلې بالسوء په بدۍ سره په تکلیف سره په ضرر در کولو سره وودو لو تکفرون او خوښوي هغوی ارمان چې تاسو کافران شئ اوس څنګه به دوی سره دوستي کوئ الله وایي لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم هیڅ چېرې فایده به در نه کي تاسو ته خپل ولیان ستاسو او نه بچي ستاسو یوم القیامه په ورځ د قیامت یعنی که څوک دا وایي چې دا کار ما د بچو دپاره کړی یا د خپلوانو دپاره نو الله وایي دا به د قیامت په ورځ فایدې خو نه درکوي رب العالمین حق ویلو کې حیا نه کوي ښه اگر که بدري دی خو الله خبره واضحه کړه چې ګوره دا بچي که تاسو نن د دوی دپاره خپل دین ته څه نقصان ورسو نو ګوره دا بچي قیامت کې ستاسو په کار نه راځي دا خپل ولیانې ستاسو قیامت کې په کار نه راځي یفصل بینکم جدایي به راولي الله په منځ ستاسو کې ټول به د یو بل نه جدا شي یو مطلب د دې دام دی فصل معنی قضا فیصله یفصل بینکم فیصله به وکړي الله په منځ ستاسو کې والله بما تعملون بصیر او الله په هغه عملونه چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی اوس الله وایي ستاسو دپاره خو یو ښه نمونه شتي که نه څوک دی ابراهیم علیه السلام هغه ګوره قوم کافر نه و پلار یې څه و
او ګور هغه ته د بیزارۍ اعلان کړه. قد كانت لكم اسوة حسنه، یقینا شتي ستاسو دپاره نمونه د تابعدارۍ ښایسته فی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام کې والذین مع او په هغه کسانو کې چې د هغه ملګري وو، د هغه په شان موحدینو د هغه سره وو. اذ قالوا لقومهم، کله چې ووایي هغوی قوم خپل ته انا براء منکم، یقینا موږ جدا یو ستاسو نه، یعنې ستاسو نه بیزاره یو. ومما تعبدون من دون الله، او د هغه څه نه چې بندګي کوئ تاسو سوا د الله نه. صفا اعلان یې کړه، نم تاسو سره لګي، نم ستاسو د بوتانو سره لګي. کفرنا بکم، انکار کوو موږ ستاسو نه، یعنې ستاسو د دې عبادت نه، ستاسو د دې مذهب نه. وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء، او ښکاره شوه په منځ زموږ او په منځ ستاسو کې دشمني او کینه، ابدا همیشه. مؤمن به داسې ښه دا په خپل رب باندې غیرت، همیشه دپاره زموږ او ستاسو ختمه دشمني به ها حتی تؤمنوا بالله وحده، تر دې پورې چې تاسو ایمان راوړئ په الله باندې یوازې، بیا خبره کېدی شي. خو چې په الله باندې یوازې ایمان نه راوړی لارې جدا دي. الا قول ابراهیم، مگر وینا د ابراهیم علیه السلام لیبی خپل پلار ته، معنی دی کې به تابعداري نه کوئ. ښه ابراهیم علیه السلام زموږ دپاره په هر څه کې نمونه دی، خو په دې خبره کې زموږ دپاره نمونه نه ده. هغه پلار ته ویلو لاستغفرن لک، خامخا زه به بخښنه غواړم ستا دپاره. نو په دې کې به د ابراهیم علیه السلام تابعداري نه کېږي. او پلار ته یې دا م ویلي وما املک لک من الله من شی، او اختیار نه لرم زه ستا دپاره د الله نه د څه شي، یعنې زما کار صرف بخښنه غوښته دي، نور کار د الله دی. نو چې پیغمبرانو سره اختیار نشتی، پیغمبران نه علاوه بیا دا کم بزرگان چې دی د صوفیو او د بریلیانو دوی مقرر کړي دي او دوی سره اختیارات دي چې دا د کوم ځای نه راغلي دي. ربنا علیک توکلنا، ای ربه زموږ موږ په تا باندې ځان سپارلی دی. دا چا ویلو؟ یوازې ابراهیم علیه السلام نه، د هغه سره چې کوم ملګري. که تاسو دې آیت ته کتلی جواب به معلوم کړی وی، کوم ځای کې دی جواب هلکه؟ والذین معه، والذین معه، نو دا شو که نو ابراهیم علیه السلام والذین معه هغوی دا ویلو چې یا الله موږ په تا ځان سپارلی دی، او چې داسې حالاتو کې دی په الله ځان نه سپارلی، والله که یو ورځ هم ژوند تېر کړي. خو ټول قوم سره دشمني ده. وإلیک انبنا، او خاص تا ته موږ درګرځو. وإلیک المصیر، او خاص تا ته درګرځېدل دي. سره دا خو دواړه یو شی، انبنا او المصیر. ګور انبنا کې واپس کېدل دي د توبې هغه عبادت سره، الیک المصیر درګرځېدل دي د قیامت په ورځ. نو دنیا کې موږ تا ته در واپس کیږو په دې چې ستا بندګي کوو، او بیا آخرت کې هم ستا طرف ته درتلی دي. ربنا، ای ربه زموږ، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، مگر زموږ امتحان د پاره د هغه کسانو چې کفر یې کړی دی. مخکې دې وضاحت شوی وکړ چې یا الله که چېرته ته دا کافران په موږ زورور کې، نو بیا به کافران وایي که دا مسلمانان په حق وی نو موږ به پرې نه زورور کېدی. نو داسې د مسلمانان امتحان شو د چا دپاره؟ د کافرانو دپاره. صرف 2 ورځې پاتې دي بس. شو پکار ده چې ختامه مسک، چې آخري ختام د سړي په جذبې سره وشي. که خیال هم کړی دی
د روجي د اخرني لسو شپو چې کوم فضایل د اولنو نشتي که نشتي لیلة القدر کوم ځای کې ده اخرنو شپو کې ولي رب العالمین غواړي چې جذبه ښه ډېره وي دا نه چې ته په اخره کې د سترګې راوځي او مخ دې تک زیړ شي او د یو نیم نه چې تپوس وکړي روجې څنګه روانې سړی چې راونه ولیږي نو بیا په خپل سوال پښیمانوي چې الله امت او چا وي چې دنه تپوس کوه صرف دوه ورځې دي او بیا به دې مجالسو د هر څه ارمان وکړي هر څه به ارمان وکړي نو ویې خو صحیح نو یا الله وی مگر زه من فتنه چا دپاره فتنه مگر کافرانو دپاره واغفر لنا ربنا او بخنه وکړه موږ ته ای ربه زموږ انک انت العزیز الحکیم یقینا ته زورور حکمتونو والی لقد كان لكم فيهم اسوة حسنه یقینا ستاسو دپاره شتي په هغوی کې نمونه د تابعداري ښایسته خو ګوره دا تابعداري هغه څوک کوي که نه چې هغه کې دا صفت وي د ابراهیم علیه السلام او د هغه د ملګرو تابعداري څوک کوي لمن کان یرجو الله والیوم الاخر د هغه چا دپاره چې امید لري د الله او د ورځې وروستنۍ ولې اوس یو سړی یریږي چې زه خو به د الله سره میلاویږم نو چې د الله سره میلاویږم نو دی به په نیغه لار ځي او نیغه لار هغه ده کومه لار چې د ابراهیم علیه السلام او هغه د کافرانو نه براعت ومن یتول او څوک چې مخ واړی فان الله هو الغنی الحمید نو یقینا الله بې حاجته ستایلی شوی دی الله ګوره چاته مینتونه نه دي کړي ښه قرآن کې چې ځای په ځای دی ټکې وګورئ ومن یتول یا دې ته نږدې او که څوک مخ واړی سړی چې یاره اوس به ورته دینه بعد الله ویلی چې ځه خیر دی را واپس دی شي او دین ته ډېر ضرورت دی او مخ دې نه اړوي زه لږ ساعت لري پکې دینداري کوي نه ومن یتول او چا چې مخ واړو نو یاد کې ګوره الله هم بې حاجته دی الله هم چاته ضرورت نه لري